د کرکټ له یو ورځنیو لوبو د افغان لوبغاړي نوین الحق د استعفا پریکړې ته د هیوادوالو غبرګونونه. افغان چټک توپ اچوونکي نوین الحق له یو ورځنیو نړیوالو لوبو سره مخه وکړه. هغه دا خبر په خپل انسټاګرام اکاونټ خپور کړی او زیاته کړې ده چې دا ورته اسانه پریکړه نه وه، خو د خپل کیریر د ساتلو لپاره به شل ورځې فارمټ ته دوام ورکړي. نوین د دغه پریکړې لامل روغتیايي ستونزې بللې چې د نوموړي په خبره د ډاکټرانو له مشورو وروسته یې دا سخته پریکړه کړې. په خواله رسنیو ډیری هیوادوالو د نوین دغه پریکړه غندلې او د دوی په خبره نوموړی لا ځوان لوبغاړی دی او داسې بې وخته استعفا کول ناسمه پریکړه ده. هغه باید د هیواد لپاره په هر فارمټ کې ولوبیږي او په خپلې وړتیا هیواد ته بریا او ویاړونه راوړي. خو ځینو یې له دغې پریکړې ملاتړ کړی، ویلي دي چې له هر څه وړاندې د نوین روغتیا اړینه ده. هغه له یو ورځنیو لوبو غیر هم کولی شي په شل ورځ فارمټ کې ځان ښه ثابت کړي او په یو ورځنیو لوبو کې د نوین پر ځای نورو ځوانو لوبغاړو ته وخت ورکړل شي. 24 کلن نوین په ټوله کې یو ورځنۍ نړیوالې لوبې کړي او د افغان لوبډلې سره په وروستیو نړیوالو لوبو کې هم نه و چې نوموړي هغه وخت هم ویلي و غواړي ډېر تمرکز په شل ورځو لوبو وکړي. نوموړی دا مهال په هند کې له افغان ملي لوبډلې سره د نړیوال جام لپاره په تیاریو کې دی او د جمعې په ورځ به په یوه دوستانه لوبه کې له سویلي افریقا سره مخامخ شي.